وخري او انا سيبي هذاك مخواس. الو وا شاي جوړه درکوم یاره تا څال جوړ کړی دی نه دی څه دی یار ګړې زنګونه راوې پور څنګه سو یاره خو شپته زره غونی بجې په خټر زنګونه راوې نه پاس ترکشل دی نه دی څه دی ډېر زنګونه مر ابسره و خو چې زه پیدا کوم زه خپل دروړم ما نه دی ویلې چې زه ستا پیسې خورم نه دی څه دی دا خو ستا حق دی و خو چې زما په لاس راغلی زه خپل دروړم نه دی څه دی وا دا ډېر زنګونه مر ابسره و زه خپل دروړم. سلام علیکم ورور څنګه وعلیکم السلام اجرا برابر ده په خیر خو موجه ده څنګه نن زموږ خواته رالی نه دی څه دی ولا داسې و چې سخت مې لاس بند دی لاس دې بند دی لاس دې په چیش کې بند دی نه دی څه دی په خټ کې بند دی په دروازه کې بند دی لاس دې په چیش کې بند دی یا داسې خبره ده چې لاس مې بیخي بند دی لاس دې بند دی خدای دې خیر په خټ کې نه دی بند په دروازه کې نه دی بند چیرې څنګه تو یا دا کم فکر چې ته کوې داسې نه دی بند وروره لاس مې بند دی واجورېدله نو چې لاس دې بند دی هغه رقم نه دی په خټ کې نه دی په دروازه کې نه دی اوس خو جدا دی شکر دی لاسونه خلاص دی نه دی څه دی خبره څه ده خبره دا ده چې هغه یو څه پیسې چې ما تا ته په پور درکړې وې که ګرده نسې راکولی یا نیمایي خوراک زما بیخي لاس باندې په کور کې باور وکړه چې نه وړه شته نه غوړي شته نه لوبیا شته نه نخود شته هېڅ شی نشته کارونه مې خراب دي نو هغه پیسې چې مې په پور درکړې وې هغه که دې راکړې ګوره وروره چې وړه نشته غوړي نشته لوبیا نشته ولې شوروا نه خورې ولې وشکنه نه خورې نه دی څه دی ولې روش داسې پلو ملو نه خورې د هېڅ پیسې نشته راسره وروره کارونه مې سخت خراب دي لاس مې بند دی وروره بیا وایي لاس مې بند دی وروره ته درته بند ولې نه تېرېږې نه دی څه دی لاس مې بند دی دا اوس څنګه کم رقم کیسه ده دا اوس څنګه حساب دی یو پلاوه لاس مې په لوبیا کې بند دی بیا په چش کې دا اوس څنګه درته بند ولې ته نه تېرېږې نه دی څه دی ګوره وروره په انسانیت په اخلاقو درته وامه ستا لاس هم بند و ما در خلاص کړي په ډېر اخلاق وایي وروره ته درته بند ولې نه تېرېږې پلاس زما لاس بند دی بیا ستا لاس بند دی زما لاس خو خلاص دی زما لاس نه دی بند نه دی څه دی څه درته هغه بند نه تېرېږې مطلب مې دا دی هغه زما پور راکړه ډېر جنجال مې راسره کوه په اخلاقو انسانیت مې درکړي دي په اخلاقو انسانیت یې برته راکړه وایي وروره څه اواز دې راباندې راکښلې دي پیسې دې راکړي دي څه دي چې راکړي دي زموږ پیسې پر خپل وخت درکوم خبره داسې ده یو 80,000 افغانۍ دې راباندې دي دغه بریالي پر ما څونه ډېر پیسې باندې به سم ما یې راوبخښلې راسه جوړه سره وکړو یو څه ته م راوبخښه بربغه نورې درکړم خوښه دې ده نه دی څه دی بریالی پوس وروره خپل کار یې پوس زه خپلې پیسې غواړم وروره ګوره دا خو دا لږ څه دا خبرې نکې داسې کرارې کوه ته جب سړی ما ته خلک پور په پیسو راکوي په پیسو زارۍ راته کوي راسه سوجې په کار دي راسه سوجې په کار دي ته دلته اوس را روان یې نه دی څه دی یو څه پیسې دې پاته دي اوس چې نارې جوړې کړي دي یا ګوره ما په اخلاقو انسانیت پور درکړی دی و که نه نو خو بیا مه کوه داسې چمنونه خو بیا نه درکوم پور داسې خبرې په در نه وي نو نه دی څه دی خو چې راسه ما ورته جوړه سره وکړو درېږه لاله ګوره ما ته خلک پور په زارۍ راکوي شون نو ته ولې په دغه نه ډېر سره خبره پیچې یو څه جوړه به سره پکښې وکړو ګوره لاس ایسته که ستا دغه لاس بند وکړه نو زما لاس ته ولې درته بند نه تېرېږې مطلب مې دا دی چې پور دې په کار وکړه نه و په کار خو مې ووایه خبره صحیح ده ګوره بریالي پر ما باندې زما پر بریالي 3 لکه د بریالي پر ما 3 لکه و دغسې و د بریالي ګوره ته هغه پرېږده وروره زه د هغه سره بحث نه کوم زه بریالی څه کوم ستا لاس بند و بیخي چې ضرور په کار وې ما درکړې اوس چې نو زما لاس بند دی ته نه راکړې شون ګوره قرار اوسه نه دی څه دی هغه ما ته لکه افغانۍ راوبخښلې ګوره ستا پر ما 80,000 افغانۍ باندې چې داسې به وکړو لکه افغانۍ به کړو ته به ما ته لکه افغانۍ راوبخښې په لکه افغانۍ کې خو ستا د پر ما 80,000 افغانۍ باندې به نو اوس ما پر تا څو باندې سولې زما پر تا 60,000 افغانۍ باندې سولې
نه دي څه دي اوس په تا هغه 100 زره افغانۍ کله راکړي په شلو په جیش مې سر نه خلاص دا مې کله در باندې سوې کله چې را باندې سوله ګوره تا ما ته دا اوس تستې ګوړې در مخه 100 افغانۍ راوبخښلې په 100 افغانۍ کې 80,000 افغانۍ ستا پر ما باندې وې اوس بیرته 100,000 افغانۍ زما پر تا باندې سولې نه دي څه دي څنګه مې در باندې کړله دغسې مې دا خو دلته دا خبره دغسې سره راغله چې 100 افغانۍ پره سولې په 100 افغانۍ کې 80,000 افغانۍ زما اوس 100,000 در باندې زما پر تا 100,000 افغانۍ پاته سولې نه دي څه دي نو هغه 100,000 افغانۍ کله راکړې زه بیا دا ډېر نه دي چې تا پسې زنګونه نه وم نه در پسې درځم نه دي څه دي زه بیا درته ګورم څه وخت پر کوم تاریخ ته خیر 100,000 افغانۍ راکړه ستا 100,000 افغانۍ زما 100,000 افغانۍ څه وخت راکړې وروره پروا نه کوي نن 2 تاریخ دی پروا نه کوي پر 13 تاریخ به ما او تاسو سره وینو نه دی څه دی بر به ته ما ته پیسې راکړې شون لا ډېر فکر مه کوه ښه دی سمه ده در کوم نه دی څه دی پور غواړي بې پوره زما ګزاره نه کېږي خلک ما ته پور راکوي نو زه خو به چا ولې وکړم بیداری ویلې ده شون 80,000 افغانۍ 100,000 سوله 100,000 تاس 100 اتیا زما وه 100 دا ما څنګه ورکړه 80,000 مې کله 100,000 مې کله ځینې واخیستله دا څه راوکړه هله وی